شمالي وزیرستان کې چاودنې 11 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 11 کسان وژلي دي. د راپورټونو له مخې چاودنه د کاریګرو پر یو لیږدونکي موټر شوې ده. په پیښه کې راغلي چې دغو مزدورانو په سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لپاره د پوستې په جوړولو کې کار کاوه، خو پولیسو دغه راپورټونه لا نه دي تایید کړي. شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پولیسو یو چارواکي شیرالله ویلي دا پیښه د شوال میرکور کلي ته نږدې شوې ده. نوموړي زیاته کړې دا پیښه د شنبې ماښام په مهال داسې وخت کې شوې چې دغه مزدوران د کار له پای ته رسولو وروسته کورونو ته روان وو. هغه د پیښې قربانیان د سویلي وزیرستان اوسیدونکي بللي. په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي ښخولو لپاره خپلو اړونده کلیو ته لیږدول شوې. د ځایي پولیسو دغه چارواکي ویلي په موټر کې ټول ټاله 14 کسان سپاره وو چې 3 ترې بېدرکه، 2 ټپیان او پاتې ټول وژل شوي دي. شیرالله ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي معلومېدو لپاره څېړنې پیل شوي دي، خو د پیښې یو عیني لیدونکی وایي چې د مزدورانو پر دغه لیږدونکي موټر د سړک غاړې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي چاودلي دي. امنیتي ځواکونو تر دې پیښې وروسته سیمه کلابنده کړې او چاودنه کې د ښکېلو مشکوکو کسانو لټون یې پیل کړی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ څه موده وړاندې د ترهګرۍ ختمولو لپاره د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي وو. په دې سیمه کې ګڼې امنیتي او پلټونکي پوستې هم جوړې شوي دي.